راځو واپس رائټ کلیک سره پرسنلایز ته او بیا راځو ټاسک بار ته. دا سٹارټو اوس راځو ټاسک بار ته. دې ته ټاسک بار وایي. دې ته اوس د دې سیټینګ دی. رائټ کلیک پرسنلایز ټاسک بار لاک د ټاسک بار. ګوره دا آپشن فی الحال آن نه دی. اټ مینس دا آف دی. نو مونږ کولی شو چې دا ټاسک بار ریسایز کړو. ریسایز یې زیات کړو. دا ټول ټاسک بار دی. یا داسې وکړو چې لیفټ کلیک سره یې ونیسو ښي طرف سایډ کې دا ټاسک بار ږدو. بره مطلب دلته ږدو. دې خوا یې راوړو. لاندې یې ږدو. کولی شو که نه؟ یعنې ټاسک بار موقعیت تاسې عرضي کې کېښودی شي او څه مشکل هم نشته. که دا د لیفټ سایډ کې کېدو ښه خبره ده. هم د دغه ځای نه ورنه استفاده کوه. هماغه یوه خبره ده. نو که دا ټاسک بار تاسو بیا چېرته لاک کړي یو ځای کې مطلب کېښودل شو او په هغې ځای کې دا بیا لاک شي نو بیا په ټاسک بار کې هېڅ قسم ته ایډیټ نه راځي. یعنې تغییر نه راځي. ځای موقعیت بدلولی موږ نه شو.